بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله ایلم یم. یو ځل بیا په دغه ویډیو کې په دې بحث کوو چې د مصاحبه کوونکي پوښتنو ته څنګه ځواب ورکړو. دوی چې کومې پوښتنې مطرح کوي دغو پوښتنو شاته هغه پټ راز په څه شي کې دی. مخکې له دغې نه چې دغو پوښتنو ته راشو په دې باندې بحث وکړو او هغه پوښتنې مطرح کړو، یو ځل بیا ځینو دوستانو کمنټونه کړي وو چې په افغانستان کې کار نشته دی او که کار وي بیا واسطه پکارېږي. نو بغیر له واسطې چې دی وایي سړی نه مقرریږي. دغه ویډیوګانې چې دی ډېر زیات اهمیت نه لري. کار شته دی او کار چې دی ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. هغه ځکه چې انجوګانې خپل فعالیتونه ورځ په ورځ پراخوي، ډېروي او زیاتره کار چې دی د حکومت په ځای هغه فعلا د انجوګانو سره دی او د انجوګانو سره کار په څو بخشو کې دی. یو هغه هیومانیټیرین نارمل کارونه دي چې دوی مخکې بیایي. دویم چې دی دوی به یې دې نه پس ځینو انکشافي برخو کې هم مجبور دي چې خپل فعالیتونه شروع کړي. دریم قدم کې چې دی په افغانستان کې هغه مصیبتونه او هغه ویجاړونکي پیښې دي چې د زلزلې په شکل کې، د سیلاب په شکل کې، دغه زمینی او آسماني آفتونه چې دي دوی مقابل کې باید دوی خپل خدمات وړاندې کړي او دغه ساحه دی چې انجوګانې زیاتره ورکې خپل فعالیتونه ترسره کوي. نو په دغو ساحو کې دوی غواړي چې حتما کسان ونیسي او هغوی په دندې وګماري. نو کار هغه دی ایجادیدونکی دی. دویمه خبره د او د دې څنګ کې مهمه خبره نه چې سړی دغه ویډیو که ګوري افغانستان کې به سړی کار لټوي. دا خو چې دی لکه انټرنیشنلی ته هر ځای ته ځي تا نه به همدا پوښتنې کېږي. هغه د افغانستان د کار محیط پورې اړه نه لري. که ته مثلا اروپا کې، که ته مثلا منځني ختیځ کې، د افغانستان نه بیرون هر ځای کې وي پوښتنې چې دي سټنډرډ پوښتنې دي او ځوابونه هم چې دي هغه سټنډرډ ځوابونه دي. یعنې داسې ځوابونه نه دي چې هغه یوازې ما په تجربو پورې اړه ولري. دا یعنې کتابي پوښتنې او کتابي ځوابونه دي چې په هر ځای کې یو کس ترې ګټه پورته کولی شي. راځو دویم بخش ته. واسطه مهمه دی او بیخي مهمه دی. ما خپلو ټولو ویډیوګانو کې ویلي دي چې واسطه ومومئ، خپل نیټورک جوړ کړئ. تر څو چې تاسو خپل نیټورک ونه لرئ، خپل واسطه ونه لرئ، مقرریدل صحیح دی، په خپل لیاقت کېږي. که تاسو هغه اړتیاوې پوره کړئ ډیفینټلی تاسو به مقرریږئ، خو واسطه ضروري دی. واسطه ومومئ. چې کله تاسو وایئ چې بې واسطې کار نه کېږي نو خو واسطه ومومئ. لکه خپل کسان پیدا کړئ، په هغې ادارې کې ریسرچ وکړئ، هغه کس لپاره چې تصمیم نیسي هغه لپاره چې د کس پیدا کړئ، هغه لپاره واسطه پیدا کړئ. نو دا ضروري دی. بل خبره داسې دی چې ټول شیان باید واسطو ته هم پرېنښودل شي. کله کله سړی خپل فالو اپ هم چې دی ضروري دی هغه باید وکړي. دا اوس وخت کې ما په استانبول کې یو ټریننګ درلوده. نو یو ګډونواله چې وه هغه د تاجکستان د پامیر څخه په ټریننګ کې برخه اخیستې او هغه فعلا د HR عمومي رئیس وه په خپله ادارې کې. نو هغې نه ما پوښتنه وکړه چې ته د خپل لومړنۍ کاري تجربې په باره کې ما ته خبره وکړه. هغې ویل چې زه پوهنتون نه تازه فارغه شوې وم، ما GIZ ته اپلای وکړ. اپلای مې کړی و په هغه ورځ چې ټسټ رااخیستل کېده. نو ما ته هېڅ ایمیل رانغی. نو زه منتظر وم چې 10 بجې به ایمیل راشي، 11 بجې هېڅ ایمیل رانغی. نو وایي زه سمدستي هماغه ادارې ته ورپسې ورغلم. هغوی ته مې وویل چې تاسو ته ما اپلای کړی دی او زه مو نه یم استخدام، حتی ایمیل مو هم نه دی راته کړی چې ریټن ټسټ لپاره راشم. نو وایي هغه HR ډپارټمنټ ما ته ویل وایي ولا ته خو ډېره زیاته ځوانه یې او بل تازه فارغه شوې یې، داسې با تجربه مونږ ته ونه ښکاره کېدلې. نو ځکه مونږ چې تا ته ایمیل ونه کړ چې ته ریټن ټسټ لپاره راشې. نو ما ورته ویل چې ګورئ صحیح دی، زه تازه فارغه شوی یم، خو ما ته باید په دغه ریټن ټسټ کې تاسو دغه چانس راکړئ او ما وازمویئ چې زه څومره نالج لرم، څومره چې دی هغه مهارتونه مې په کومه کچه کې دي. نو کله چې زه وایي ټسټ ته راغلم، ټسټ کې مې برخه واخیستله. د دغه ټسټ کې زه بیخي عمومي اول نمره شولم. نو اوس خبره دا دی چې تا اپلای کړی دی و، بیا د خپله CV فالو اپ کړی دی، هغه ادارې سره د تماس نیولی دی، تا ته کنفرمیشن ایمیل راغلی دی،
تا هغوی سره پیګیري کړې دی چې زه مو ولې انتخاب نه کړلم یا مو ولې ماته ایمیل ونه کړه، حتی ولې مو شارټ لیست نه کړلم، ایما په سی وي کې کم بوت و، ایما په مهارتونو کې کم بوت و. ګورې موږ سی وي لیږو، بیا د هغې لپاره حتی یو ډیټابیس هم نه جوړوو چې مو کومو ځایو ته کوم موقف لپاره چې دی اپلای کړی دی، یعنې هغه پیګیري چې دی هغه نه کوو، دوه دومره کوو چې یاره ما خو خپل اپلای وکړله، خپل فرض مې دا و چې والا ما خو ډیرو اداراتو ته خپل ایمیلونه لیږلي دي، خو چې دا نه کېږي، دا واسطې دي یا چې دی کار نشته دی. نه پیګیري ډیره زیاته مهمه دی، ځکه ایچ آر ډپارټمنټ چې دی یو مسؤل ډپارټمنټ دی او هغه باید تاسو نه شارټ لیست کېدلو لپاره خپل دلایل باید تاسو ته ووایي. سی وي کې مشکل دی، تاسو مهارتونو کې مشکل دی، تاسو دغه موقع لپاره برابر نه، څه شی دی چې تاسو استخدام شوي نه. اوس راځو اولې پوښتنې ته. یوه پوښتنه چې په انټرویوګانو کې مطرح کېږي هغه دا دی چې په یوې اونۍ کې ته څومره کار کوې، څو ساعته کار کوې. دوی غواړي چې دغې پوښتنې په اساس پوه شي چې تاسو ورکهالیک یې ورکهالیک نه یې. ځینې کسان چې د هغوی کار سره ډېر زیات هغه وي لکه مینه لري، ډېر زیات کار کوي. تاسو اوس که ځواب ورکوئ چې یاره زه 40 ساعته کار کوم یا د کار د قوانینو مطابق یا 45 ساعته، یا چې دی مثلا زه غواړم تقریبا 6 ورځې هفتې کار وکړم، 10 ساعته کار وکړم، 15 ساعته کار وکړم، نو اول تاسو دا موقف ته وګورئ چې دا څه ډول موقف دی. دغه موقف کې داسې ورکهالیک غوندې کس پکارېږي، دغه اداره چې دی ورکهالیک کس باندې خوشحالیږي. یعنی اول باید تاسو معلومات پوره کړي وي چې دغه موقف لپاره څو ساعته کار کول چې دی اړین دي او دغه اداره څه ډول کار خوښوي. منځني ختیځ کې چې دی ورکهالیک کس پکارېږي ځکه دلته زیاتره امپلایر چې دی هغه د جنوبي اسیا دی، لکه د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش دی، او دوی داسې یو کس غواړي چې دوی سره د سهار 6 بجو نه ماښام 6 بجو پورې کار وکړي، یا د سهار 8 بجو نه تر شپې 8 بجو پورې کار وکړي. یا ځینې ادارات دي چې هغه انټرپرنیر چلوي او هغه انټرپرنیر چې دی یو کس داسې کس ته ضرورت لري چې د سره سهار نه چې دفتر شروع کړي که 10 بجې رخصت ده، که 11 بجې رخصت ده، که 12 بجې رخصت ده، یعنې د شپې داسې یو کس ته ضرورت لري چې دومره اوږده ساعتونه له ده سره کار وکړي. نو تاسو هغه ادارې او هغه موقف او هغه امپلایر ته په لیدلو سره باید دغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ او دا یو پری ریسرچ ته چې دی ضرورت لري چې باید تاسو ورته مخکې ترسره کړی وي. راځو دویمې پوښتنې ته چې کله د خپل بزنس یا تجارت په اړه فکر کړی دی او که نه دی کړی. نو اول دوی هدف له دغه پوښتنې څخه څه شی وي. موږ شرکتونه چې دي یا به لوی شرکت وي چې موږ ورته اپلای کوو، یا لویه اداره به وي، یا به چې وي وړه اداره وي. لویه اداره غواړي پوه شي چې ته کوم پټ پلان خو نه لرې، او که پټ پلان لرې غواړي په دغه پوښتنې سره دوی دغه ومومي، ځکه هغه کسان چې غواړي خپل کاروبارونه شروع کړي او هغه بیا یو سینیر پوزیشن ته په دغه ادارې کې اپلای کوي، نو دوی بیا په ادارې کې یو ښه داخلي ټیم نشي جوړولی، ځکه دوی به زیاتره فکر د هماغه په باره کې وي. او یا داسې دی چې لوی ادارو کې کیدای شي یو ویره دا موجوده وي چې موږ له دفتر څخه یو ډیر مهم کاري ټیم له ځان سره یونیسي خپلې ادارې ته چې دی غواړي جوړه کړي. دویم هدف د دغې پوښتنې دا دی چې هغه وړې ادارې دي. وړې ادارو کې اصلي خبره دا وي چې کله چې دوی دا پوښتنه مطرح کوي، دوی غواړي پوه شي چې وړو دفترونو کې سیکریسي ډېره زیاته مهمه ده، راز و نیاز و سیستم، چې دغه کس خو که خپل پلان لري اصلا چې موږ خو وړه اداره ده، اوس دغې ټولې ادارې نه موږ هغه سیکریټس چې دي، رازونه چې دي هغه وینسي، سیستم کاپي نه کړي، بیا دا جګرخوني دی. یعنی زیاتره انټرپرنیر چې دي هغوی کوشش کوي چې خپل سرکل وړوکی وساتي، او د دغه سرکل د وړو ساتلو یو دلیل دا وي چې دا کس چې دی ایمانه کار کاپي نه کړي او هغه بل چېرته وینسي. او دغه مشکل چې دی موږ سره په اسیایي ملکونو کې ډېر زیات دی چې وړوکی بزنس ته یو کس تی سړی راځي او بله ورځ خپل دفتر یا خپل کاروبار شروع کړی وي، اول کې هیڅ پلان نه و، خو ده چې دا شیان دلته زده کړل او مکمل سیستم یې چې شی کړ ځان سره بل چېرته ویوړ.
نو دا چې دی یو ریسک هغې ادارې ته کیدلی شي. نو هغوی غواړي پوه شي چې واقعا ته کوم بل پلان نه لرې، کوم شیان موږ نه بینسې، سیکرټس کاپي نه کوې. نو دغې پوښتنې ته اوس ځواب څه رقم ورکړو؟ ځواب داسې دی که ته لوی شرکت ته ځواب ورکوي نو هغې لپاره دا وایي چې والا زه چې کله هم لوی ادارې ته راغلی یم او هلته ما هغه خپل مهارتونه په کار اچولي دي، نو هلته زه ډیر زیات ځلیدلی یم. نو کله چې ځلیدلی یم بیا هغه خوب چې ما د خپل کاروبار د پیل په باره کې و هغه پرېښودلی دی. نو په دې ډول سره ته کولی شې چې دغې پوښتنې ته ځواب ورکړې او ځان چې شی کې ترې تېر کړې. راځو درېیمې پوښتنې ته چې ته څومره تنخوا غواړې. څومره تنخوا غواړې، دغې پوښتنې څخه دوی غواړي پوه شي چې هغه تا سکیل د تنخوا چې دی هغه تر کومې کچې پورې دی. خو باید مخکې له دې نه چې دغې پوښتنې ته ځواب ورکړي څو شیانو ته باید متوجه واوسې. اوله خبره دا دی چې ته یوې دندې نه بلې دندې ته سویچ کېږي. نو که یوې دندې نه بلې دندې ته سویچ کېږي 20 نه 25% پورې چې دی دا ته کولی شې ته دا ریکویسټ کړې چې یاره ایما اوریجنل سیلري چې دی فعلا دا دی او زه غواړم چې د 20 نه تر 25% پورې چې دی ما ته نوې تنخوا کې اضافه والی راشي. دویمه خبره دا دی چې مخکې له دې نه چې ته د 20-25% یا د نوې تنخوا بحث مطرح کړې، ته باید وګورې چې دا پوښتنه په کوم وخت کې شوې ده. شروع کې شوې دی د انټرویو که په آخر د انټرویو کې شوې دی. که په شروع د انټرویو کې شوې وه نو ته باید مصاحبه کوونکي ته ووایې چې تنخوا مهمه دی، واقعا مهمه دی، خو زه تنخوا څنګ کې هغه شیان، هغه فرصتونه، هغه فرنج بنفټس چې په دغه ادارې کې او هغه زده کړې چې په دغه ادارې کې ماته میسرېږي هغه هم د تنخوا په اندازه چې شی دی هغه مهم دی. نو زه د تنخوا څخه زیاتر ډېر زیات چې د هغه په حیث قایل یم لکه د ګټې په سترګه ورته ګورم هغه فرنج بنفټس دی چې په دغه ادارې ماته راکوي، یا هغه تجربه او نوي مهارتونه دي چې زه به په دغه اداره کې زده کوم. او درېیمه خبر دا دی چې هغه فرصتونه چې دغه ادارې کې ماته مهیا شوي دي زه غواړم د هغې څخه ډېر زیاته ګټه پورته کړم او په هغې باندې چې ښه شم پوه شم. یا تاسو کولی شئ که دغه پوښتنه په بیخي شروع کې مطرح شي، نو لکه په اول کې مطرح شي یو 2-3 پوښتنو نه وروسته، نو هلته تاسو کولی شئ ووایئ چې داسې به وکړو دا انټرویو به مخکې بوځو، تاسو چې یو ځل ما په وړتیاوو باندې پوه شولی، زه د دغه موقف لپاره څومره وړ کس یم، څومره استعداد ما کې دی، ما تجربه یا ما پخواني مهارتونه چې دي څومره ما له ځان سره زه تاسو ادارې ته راوړم او دغه موقف کې زه تاسو ته څومره ګټه رسولی شم. بیا نو ما تجربې ته، ما هغه ایجوکیشن ته یا ما هغه مهارتونو ته چې زه راوړم بیا کولی شئ چې تاسو تصمیم ونیسئ او پرېکړه وکړئ. یا کولی شئ چې تاسو ووایئ چې اول تاسو په خپل ارګانوګرام کې یا په اداري تشکیلاتو کې دغه موقف لپاره چې دی څومره مقدار ټاکلی دی، حتما به مو ټاکلی وي، ځکه یو اداره چې دی بې له دغه مقدار څخه چې دی هغوی خپل اداره حتما یعنی یو سنجش لري چې دغه موقف لپاره څومره پیسې په نظر کې نیولې دي، هغه ارګنایزیشن د پالیسي مطابق یا مخکې نه مخکې تعیناتو مطابق زه کولی شم ځان اجست کړم. خو ښه مصاحبه کوونکی دغې پوښتنې ته کوشش کوي چې اول د خپل ځان لپاره هغه څه وکړي، ډیمانډ کریټ کړي. ځکه که یو سړی یو جنس پلوري، د هغه جنس په باره کې دغه سړی غواړي چې د هغه محصول ګټې مشتري ته توضیح کړي، هغه قیمت چې دی اول نه مطرح کوي، اول ګټې تشریح کوي. دغه محصول د کومه ستونزه حل کولی شي، دغه محصول دته کوم ځای کې په کارېدلی شي، دغه محصول چې دی دته کوم ارزښت یا ویلیو چې دی ور اضافه کولی شي. نو عیني کار چې دی یو انټرویو هم باید د خپل ځان په باره کې وکړي. اول د خپل ځان لپاره هغه باید چې وکړي ډیمانډ کریټ کړي. ډیمانډ مطلب دا دی چې اول خپل ځان لپاره هلته چې شي کې بازار رامنځته کړي. کله چې بازار رامنځته کړ بیا قیمت چې دی وروسته تر بحث لاندې نیسي.
نو ته به حیث انټرویو وي کوشش وکړه چې خپله ګټه دغه ادارې لپاره ته لکه دغه ادارې ته څومره ګټه ورکولی شي، څومره بزنس ورته کریټ کولی شي، دغه ادارې ته کوم ارزښتونه له ځان سره راوړلی شي، پس له هغې نه بیا کولی شي چې خپل هغه سلري چې دی مطرح کړي او ورباندې بحث وکړي. نو دا شولې 3 پوښتنې. راځو 4مې پوښتنې ته. وایي که تا $10 میلیونه لاټري وګټله، څنګه کوي؟ کار پرېږدې که ادامه ورکوي؟ دغې پوښتنې هدف څه شی دی؟ زموږ په ذهن کې خو زه راځي چې سړی $1 میلیون هم وګټي، ته خو $10 میلیونه خبره کوي. په هماغه ورځ خپل څادر ټکوهم او ګډ بای، لپټاپ مپټاپ هم د بل چا په طریقه تا ته رالیږم. دغې پوښتنې له طریقه دوی غواړي چې د احساساتو باندې پوه شي چې تاسو څومره احساساتي یې، څومره هیجاني کېدلی شئ، او بله خبره دا ده چې دندې ته مو ژمنتیا څومره دی. ښه جواب به څنګه وي؟ ښه جواب داسې دی چې تاسو ورته ووایئ چې دغه $10 میلیونه واقعا لوی اماونټ دی، بیخي سړی خوب کې هم تصور نشي کولی. هر سړی په خپل ژوند کې یو هدف لري، او کله چې بیا ورته فاینانشل ریسورسز پیدا شي، دغه فاینانشل ریسورسز واقعا دې سبب کېږي چې سړی خپل هدف ته نږدې کړي او هغه سخت بدیلونه چې دي هغه ورته اسانه کړي، او وکولی شي چې هغه هدف چې ما خپل ژوند کې ټاکلی دی هغه هدف ته چې شی کوم ورسېږم. نو دغه ډول جواب چې دی تاسو یو هدفمند انسان دوی ته معرفي کوي، او بل داسې انسان مو معرفي کوي چې یاره تاسو پرسنجشه زندگی یا با هدف زندگی چې دی هغه مخکې وړئ. یا تاسو کولی شئ ووایئ چې ګورئ دغه شیان چې دي دا لاټري ګټل یا چې دی بای چانس میسرېدل چې دي دا کله کله وي. اصلا سړی خپل ظرفیت باید اوچت کړي. لکه زه کله په یوې ادارې کې کار کوم، خپل مهارتونه پورته وړم، یا زه داسې مهارتونه لرم چې د دغو مهارتونو په واسطه زه دغه $1 میلیون یو ځلې نه، 2 ځلې نه، 2 ځلې ترلاسه کولی شم. ځکه کله چې یو سړی عمر ډیریږي، په یوې ادارې کې کار کوي، نو هغه خپل وخت چې دی خوشي نه تیروي. حتما د هغه پرابلم سالوینګ سکلز چې دی پورته ځي، کمیونیکیشن سکلز یې پورته ځي، لینګویسټیک سکلز یې پورته ځي، نیټورکینګ سکلز چې دی هغه پراخیږي. نو دا هغه ډېر مهم مهارتونه دي چې یو سړی ترلاسه کوي د عمر په تیریدلو سره، او بیا کولی شي چې په اسانۍ سره دا $2 میلیونه چې شی کړي، کسب کړي، ترلاسه کړي. نو که هغه د سټیو جابز مثال ورکړو، سټیو جابز څه شی کول، خو د دوم آیفون کمپنۍ لپاره یا اپل لپاره هغه ټول نیټورکینګ یا مارکیټینګ کوو چې دغه کمپنۍ دغه ځای ته څه شی کړی به رسولی به. راځو 5مې او آخري پوښتنې ته. او 5مه آخري پوښتنه دا دی چې که چیرته موږ سره په ادارې کې خپل داخلي کاندیډیټ وي، نو بیا تاسو ولې ونیسو؟ په دغې پوښتنې څخه یو هدف دا دی چې what are you different with، یوه، او دویمه خبره یو ځل بیا د انټرویو احساساتي کېدل دي. ځینې انټرویو چې دی خپل ټول اسناد په میز ولي، لکه وایي زه مخکې نه خبر وم چې په دفترونو کې څه شی کېږي، دوی خپل کاندیډیټ لري او دوی هڅه کوي هغه کس انتخاب کړي. هسې ما وخت ضایع کړ، یا تاسو ایچ آر چې دی همداسې کارونه کوئ، خلکو وخت ضایع کوئ، خلک راغواړئ، خلکو باندې ورځ تېروئ، او بیا چې دی دا احساسات معلومول دي. لکه هغوی غواړي چې پوه شي چې تاسو څومره احساساتي یې. دغې پوښتنې جواب دا دی چې کله چې یو کس انټرنل کاندیډیټ وي، انټرنل کاندیډیټ دنیا وړوکې وي. دنیا څنګه وړوکې وي چې د هغه انسایټ، هغه ویژن، هغه چې دی هغه چاپېریال هماغه اداره وي. خو کله چې یو سړی د بیرون څخه راځي، هغه له نوي انسایټ سره د نوي ویژن سره راځي او یو بلې لوی دنیا څخه راځي. ځکه دا خو داسې دی چې د هماغه ډنډ ماهي دی که نه، ډنډ ماهي څنګه په هماغه محیط کې چې شی شوی دی، تاو شوی راتاو شوی دی، هماغه مهارتونه لري کوم چې دته ادارې ورکړي دي. خو کله چې زه بیروني محیط څخه راځم، زه له نوو مهارتونو سره راځم، یو بلې دنیا څخه راځم، کریټیویټي ته ادارې ته راوړم،
هغه سکیلز تاته راوړم چې هغه ما بل ځای کې په کار اچولي وو، تجربه کړې مې وو او زده کړې مې وو. نو ځکه چې دی زه باید څه شم، استخدام شم. نو دوستانو دغه ویډیوګانې چې دی که خوښه شوي مې وي، ګټه یې درته رسولې وي، تر اوسه پورې فیډبیک چې ما ته را روان دی خلک ډېر زیات خوشحاله دي. نو له نورو دوستانو او همکارانو سره یې شریک کړئ. انشاءالله په بلې ویډیو کې به په نورو پوښتنو باندې خبرې کوو، بحث به کوو. ډېره زیاته مننه. تhank you very much.